الرحمن الرحیم. خوږو دوستانو، یو ځل بیا درته هرکلی وایم په دې هیله یم چې روغ او جوړ به وئ او تېر شوي درسونه به مو په غور سره زده کړي وي. نن راځو د انګلیسي زده کړې د پروګرام په سلسله کې موږ او تاسو د مفعولي ضمیرونو په اړه خبرې کوو. چې مفعولي ضمیرونه کومې ضمیرونو ته ویل کېږي؟ مفعولي ضمیرونه خوږو دوستانو دا هغه ضمیرونو ته ویل کېږي چې د مفعول پر ځای استعمالیږي. مفعول چاته ویل کېږي؟ مفعول هغه څه او یا هغه شخص چې په هغې باندې کار اجرا شوی وي. دا تاسو در سره زده کړئ، ډېر مهم دی. هغه شی یا هغه څوک چې په هغې باندې یو کار اجرا شوی وي هغې ته مفعول ویل کېږي. لکه یو څوک راځي یوه مڼه خوري، نو هغه مڼې ته څه ویل کېږي؟ مفعول ورته ویل کېږي. او یا یو څوک راځي د یو چا سره کومک کوي، نو چې د چا سره کومک وکړ هغې ته څه ویل کېږي؟ هغې ته مفعول ویل کېږي. چې دغې لپاره موږ دغه ضمیرونه استعمالوو او ډېر مهم درس دی خوږو دوستانو. تاسو سم په غور سره فکر ورته کوئ او زموږ هر درس تاسو خوږو دوستانو سم په غور سره زده کوئ او فکر ورته کوئ. ځکه ما چې هلته څومره خوري درته په کړي نو تاسو باید دومره هغه زده هم کړئ. دوستانو مفعولي ضمیرونو کې راځو. زموږ سره تقریبا شپږ اووه ضمایر دي، مفعولي ضمایر، چې د هر چا لپاره ګوښې ګوښې استعمالیږي. چې د هغې اووه ضمایرو له جملې څخه لومړی ضمیر چې دی هغه می دی. می لغوي معنا ده ماته، می معنا ماته. او دوهم چې دی هغه از دی، از معنا مونږ ته. او دریم ضمیر یو معنا تا ته، ته نه. یو دا یو فاعلي ضمیرونو کې تېر شوی و چې ته، هغه معنا نه لري. یو معنا تا ته او هم معنا ده ته. دته یا دای، دا وروسته په مثال کې پاته بیا درته لګېږي چې څنګه دا دته او دای څنګه داسې معنا ورکوي. او هر معنا یا دې ته او یا دای. او دیم معنا دوی ته او یا دوی. او ایټ معنا هغه یو شي ته یا هغه یو شی. دا ډول معنا به تاسو کوئ دوستانو. معنا له مثالونو څخه ښه واضحه کېږي چې څنګه معنا به کېږي. راځو خوږو دوستانو لومړني مثال ته. د می په اړه دی لومړنی مثال. مثال ما درته په ترتیب سره برابر کړی دی. لومړنی مثال د می په اړه دی. می، دلته وګورئ، می. هی ټیچ می، هغه ما ته سبق راښیي، ما ته درس را زده کوي. تاسو وګورئ دوستانو هغه ما ته پکې راغی. می ما ته را زده کوي. نو کوم وخت چې یو څوک ما ته درس را زده کوي نو زه مفعول شوم که نه. هی دوهم از دی. هی ټیچ از، دا یو کس مونږ ته درس را زده کوي. می چې کله متکلم یو کس وي او از چې کوم وخت کې متکلم زیات کسان وي، یعنی یو صنف وایي چې زمونږ استاد مونږ ته درس را زده کوي، نو څه به وایي؟ هی ټیچ از، یعنې زمونږ استاد مونږ ته درس را زده کوي. او دریم چې دی یو د یو معنا تا ته یا یو معنا تا ته یا تاسو ته، یا تا ته یا تاسو ته، دواړو لپاره استعمالیږي. مثال he teach you، هغه تا ته درس زده کوي یا تاسو ته درس زده کوي. دلته وګورئ دوستانو دا یو چې دا مفعول شو، دا هی فاعل شو، درس زده کوي، یا دا یو چې دا مفعول شو. عین مفعولي ضمیر ځکه ورته استعمال شي، دا مفعول دی خو دوستانو. او څلورم چې دی he teach him، دلته هم وګورئ، هغه یو استاد چې دی درس ورزده کوي یا درس ورښیي چاته؟ هم، د یوه کس ته درس ورښیي. او بل چې دی هر دی، هر معنا د یوې ښځې ته، هم د یوه سړي ته او هر د یوې ښځې ته. دوستانو ورته ګورئ، he teach her، هغه یو استاد درس ورزده کوي یا یې ورښیي چاته؟ هر، د یوې ښځې ته. همدغه قسم ته بل چې دی دیم دی. دیم معنا دوی ته. دوستانو کوم وخت کې چې دغه بل کس یو نفر وي نو هم چې مذکر وي، نارینه وي، او که چېرته مؤنثه وي، ښځه وي او یوه وي، هر ورته استعمالیږي، دته او یا دته. که چېرته ډېر وي له یو او دوه څخه، له یو څخه زیات وي، که هغه ښځه وي او که هغه نارینه وي، او که دواړه په ګډه وي، نو د هغې لپاره دیم استعمالیږي. دیم دلته ګورئ، he teach them، هغه یو کس چې دی یا هغه معلم چې دی درس زده کوي them، دوی ته، دوی یعنې ډېرو کسانو ته. او وروستنی چې دی ما تاسو ته مخکې هم په فاعلي ضمیرونو کې ویلي وو چې ایټ چې هر وخت استعمالیږي د هغه لپاره استعمالیږي، د هغه د غیر ذی روح لپاره. یا غیر ذی روح یا هغه شیان چې عقل نه لري. نو تاسو وګورئ
د هي لپاره خو موږ ټیچ ویلی نه شو په هر ځای کې، خو خیر بعض ځایونو کې استعمالېږي هم، خو راځو د هغې لپاره ما مثال داسې جوړ کړی لکه په هغه ځای کې تاسو فرض کړئ چې یو څوک ده یوه مڼه یې وخوړله، موږ او تاسو هغه مڼې ته خطاب کوو چې هغه مڼه ده وخوړله، نو د دې په ځای چې مڼه موږ ذکر کړو د هغه څه د جمله جوړوو. څه ډول به جوړوو؟ he eat it د یوه کس چې وکړه هغه مڼه یې وخوړله. دلته د هي د ایټ چې دی وبښئ دغه مفعولي ضمیر شه د هغې مڼې لپاره استعمال شه، او د ضمیر تعریف مو مخکې کړی و چې ضمیر هغه کلمې ته ویل کېږي چې د نوم د تکرار مخه نیسي. دلته وګورئ د مڼې د تکرار مخه یې ونیوه، د بعض ځایونو کې د نومونو د تکرار مخه یې ونیوله. دوستانو ما درته لنډ تشریح کړ، دا ډېر غاټ بیان غواړي، ډېر غاټ درس غواړي، خو ما تاسو لپاره لنډ تشریح کړ ځکه چې تاسو رانه ستړي نه شئ. نو انشاءالله که چېرته تاسو ورباندې پوه نه وایسته نو موږ ته په کمنټونو کې بیا ولیکئ چې موږ په دې په اړه مستقل لږ غوندې درس اوږد درته جوړ کړو ځکه دا ډېر مهم ضمیرونه دي، او که بیا ورباندې پوه وای نو الله مو ورباندې پوه که. دوستانو کومه نظریه لرئ، کوم سوال لرئ نو زموږ سره په کمنټونو کې شریک کړئ، موږ به انشاءالله هغې ته ځواب درکړو. د نننۍ درس په همدغه ځای بس دی دوستانو. تاسو زموږ یوټیوب چینل نه درسره سبسکرایب کړی نو تاسو یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ، د ULD ټیچر په نوم سره یوټیوب چینل، د دې لپاره چې موږ کوم وخت کې یوه نوې ویډیو پورته کوو هغه تاسو ته بغیر له سر څخه در ورسیږي. او د بیا لپاره د الله په امان الله مو مل شه.